خې برابرې ټیک ټاک صدر صاحب بیا جذباتي شوی د خیره مانا نو بس دا خو ژوند نه بجون کې خو بیا شانم کې هر څه کې ادمه په کمی د خپل جیب لري کې شوی او کاشي پیره را لګي دا خلک او یا شان دي کوي کومنګ ور سره وکړي چې چلو شو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ټول ملګرو ته سلامونه. امید لرم چې خبره ملګرو بالکل د صحیح تمنیل به تاسو کتلې وي چې د زیشان او د صدر اکبر خان چې کوم د پېښور دی د هغه وایسونه چې کوم وایرل شوي دي او که د دې نه پس دا ویډیو خاص د مسافرو دپاره ده او د هغه خلکو دپاره کوم چې په پاکستان کې پیسې لګي فاونډیشنو ته او هغه مسافر کوم چې رالګي پیسې دغه فاونډیشنو ته دا ویډیو خاص د هغه کسانو دپاره ده چې ستاسو به د پیسو باندې بیا کیږي څه زیناګانې پې کیږي نورې لوفریانې پې کیږي ټول حقیقت ته سره شیر کوم ملګرو. ټول خو کوشش وکړي چې دا ویډیو به نن تر اخره پورې وایرل شوي دي چې یاره کاشف علي به تاسو پېژنئ او زیشان هم تاسو به ډېر ښه پېژنئ چې دوی په د غریبانو په پیسو باندې کوي څه راځي چاله او بیا استعمالوي څوک. دا وایسونه را سره پوره واورئ. صدر اکبر خان دی د پېښور د زیشان سره په وایسونو باندې لګیا دی چې څه وایي. راځئ په کوشش وکړئ ملګرو دا ویډیو تر مسافرو ورسوئ خاص کر هغه خلکو ته کوم چې د فاونډیشنو ته پیسې رالېږي. نو زه وایم چې یاره د دې خبرو نه پس هم که یو سړی چې ته پیسې رالېږي فاونډیشن ته ستاسو دا پیسې بیا د غلا دي دا بیا حلالې پیسې چرته هم نه دي ځکه چې حلالې پیسې چرته هم به داسې طرف باندې نه ځي. راځئ سی صاحب د حالات واقعیات یا لکه جانبي په سره راغلی دا یار او سړی هم ماته کنسل کړي او ما ورته کنسل کړي یو بل هم خو عزت کړي دي د پابه یقین ومنډم او ورتل په غواړي شان به څنګه خې الله دې خوشاله را ما خو به چې کله کاشف راګیر کو تابر را خلاصولو چې کله به میراګیر کو تابر را خلاصولو اوري او همیشه تاسو د اتمانانو پیسې د کندو رندو پیسې په دې باندې تاسو یې شي نکړي دي او اوس کته کې زره غونې ایمان میکنه حقیقت وای راته قسم په خدای دی خو ګور الله ته بدیم غاړه خلاصي او موږ ته بدیم خلاصي او عوام ته بدیم خلاصي تاسو مړه ټول عمر د اتمانانو د خلکو په پیسې یا شي نکړي دي او کته نه کړي ور سره ته مسلمانې نو به تم د ځان صفا کا وادي ځان صفا کی خیر چا صدر صاحب څنګه خې برابرې ټیک ټاک صدر صاحب بیا جذباتي شوی د خیره مانا نو بس دا خو ژوند نه بجون کې خو بیا شانم کې هر څه کې ادمه په کمی د خپل جیب لري کې شوی او کاشي پیره را لګي دا خلک او یا شان دي کوي کومنګ ور سره وکړي چې چلو شو او مرزه دا غینه بعد نیم تر صدر اته د جمعه کار کړو واخو ستلم او قسم دا غینه بعد خو ست سره تر نیم او هغه زه ست خبر کړی نو مچ یاره دا بالته دا چې لیا پته بس ناسا په سیز راغه او ايش شراتو بس مونږ وی راشه مونږ ژوند دي زما په کمی د جیب خو دي غریبانو پیسې دي او ترازی او تبا شمن الله به نور سونه تبا کی سونه نسیتونه متو کو مکه مکه تبا نور به سونه تبا کی زیشان کته د الله او د رسول له یریږي او دغه پاک قران له یریږي نو راشه حقیقت وای کنه دی عوامو ته ښکارا کا او چې تی نه ښکارا کې قسم په خدای چې څومره کاشفې ګناګار د دنیا ستم ګناګار ګوره دا مو ویا په یو ځکه تاسو ورس کړی دی خو ته عوامو له پټ وری ساتي راشه په سکرین راشه دودھ کا دودھ او پانی کا پانی. صدر صاحب ښکارا کوم بالکل به ښکارا کوم خو لکه یو مسله ده کنه په هغه مسله کې مونږ چې د عمران دیوانه ګوره راوستې زتا ته ځکه ویم چې ته تل قلار شه چې د عمران دیوانه دا کیس لک مونږ سیټ تو کنه دا غینه بعد به زدا ټول اصلیت ښکارا کوم څنګه له پیسې راغلي دي مونږ وې دا پیسې ډېرې دي چې دا په چل ګوره د عمران دیوانه پلار قسم دې اوس وایسونه بم کتلی ملګرو چې کومې خبرې به ګراونې دي چې یاره تاسو به پیژنئ دغه کس زیشان ورته وایي چې یاره بس عایشه دغه دي مطلب لوپریانې او عیاشي دا خو ژوند دی سړی پکې کوي خو به پردو پیسو باندې کوي او د تاسو چې کومې پیسې کاشف خان له رالیږئ ډېر یو زبردست ډرامه نګار دی هغه له چې کومې پیسې تاسو رالیږئ چونکې زه به دا ووایم چې یاره زما ښه دوست دی خو نه دې ټایم کې دوست نشته ځکه چې یاره د پردي حقونه ته وښې خو ټولو مسافرو ته زموږ خواست دی دا ویډیو چې کوم دی هغه مسافرو ته ورسوئ چې یاره کوم دغه فاونډیشنو ته پیسې رالیږي او د دې خبرو نه پس هم ورته رالیږي نو څنګه چې ما په اوله کې ویل ستاسو دا پیسې بیا حلالې نه دي دا پیسې چې د خپل بچو له راولېږئ خپلې ښځې له خپل مور له خپل پلار له هغې له راولېږئ خپلو وروڼو له راولېږئ په هغوی باندې خو بس ښکارئ که نه تاسو ما ته دا ووایئ چې یاره دا فاونډیشن یو سړی چلی دا د حکومت سره چې د رشته دی یا دا چې د بهر ملک په شان دغه دی چې یاره حکومت ورته وایي چې ته فاونډیشن چلوه موږ به تا له تنخوا درکوو دی دا خپل ځان پسې ساتي خپله کورمه پسې ساتي دې طرف ته هم چې ته لږ سوچ کړی دی بس هو خو چې معمولي ویډیو کوي
بس یو 10,000 تاسو ماته دا وایئ چې یو سړي له مطلب مثال په طور باندې 4 لک او 3 لک روپۍ چې یو سړي له راشي نو که په دې کې د 40,000 روپۍ دی چې جیب ته ورولي د هغې څه پته لګي نه د کس نوم ښیي او هغه خو بلا کسان رالیږي ټولو مسافرو ته خواست دی ټولو هغه پښتنو ته کم خلک چې په پاکستان کې دی یوازې دا نه چې مسافر صرف رالیږي او د خدای ظالمانو دا سلسلې به داسې چلیږي بس مطلب دا دی میک په راغستی او زه راشم مطلب ویډیو کو دا خو دا د حکومت کار دی د حکومت د لاسه به دا غربت او دا به حکومت ختموي د الله نه پس دا به دا مسافر تر کومې رالیږي ما ته دا ووایي او مختلف قسمه خبرې به کې راغلي د دغې باوجود چې کوم دی یاره تاسو ته ما ووایي چې په هر ویډیو کې چې پیسې کله رالیږئ لاول خپل کلي ته د هغې نه بیا په خپل کلي کې چې کوم ستاسو محله ده په هغې کې خپل خپلوانو کې د هغې نه پس محله د هغې نه پس بیا ګاونډي کې مثال په طور زه یم د سواد او لیږم روپۍ پېښور ته نو د هغې څه پته لګي خو ټولو مسافرو ته خواست دی چې د دې نه پس هم یو سړی پیسې رالیږي نو دا ستاسو د حلالو پیسې نه دي د حرامو روپۍ دغه په حرام طرف باندې ځي نو دې کې خو سره الټه تاسو ګناهګارېږئ چې هغوی له لوفریانو له زیناګانو له تاسو پیسې رالیږئ دا ویډیو مخکې شیر کړئ ملګرو دغه وایسونه دي دا وایرل شوي دي خو صحیح وایسونه دي نور به مسؤلیت ښکاره کېږي د دې کاشف علي د دې نورو چې څومره پیسې وخلي دي اسلام آباد لاهور کې څومره زیناګانې کړي دي ډېره د افسوس خبره ده ملګرو تاسو ما ته خپله رایې راکئ خپل کمنټس چې هم دی وکئ کمنټس په خیر د نه کوم په دې ویډیو خپل کمنټس هم راکئ خپله رایې م راکئ چې یاره د دې نه پس پوله یو کس پیسې راولېږي